بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ د نن ورځې درس په ایم ایس اکسس کې په کیوري باندې په تیرو درسونو کې موږ په ټیبل باندې خبرې کړې وو چې ټیبل څه ته ویل کېږي او همدا ډول ټیبل ډیزاین مو ویلی وو. نو لومړی به ټیبل باندې بیا هم یو رڼا واچوو چې ټیبل په اکسس کې څه ته ویل کېږي. موږ داسې تعریف ورته کړی و چې ټیبل از د سورس بیس. Table is the source base or data keeper. Table is the source base or data keeper of a database یعنی ټیبل چې دی موږ سره د ډیټا په ساتنه کې مرسته کوي. په اکسس پروګرام کې ټیبل موږ ځکه جوړو تر څو موږ په هغې کې ډیټا وساتو. دا زموږ سره د ایم ایس اکسس پروګرام چې موږ مخکې تشریح کړی دی چې شپږ آبجیکټ فایلونه لري او په هغې کې چې دی لومړی آبجیکټ فایل ټیبل ده. ټیبل په اړه مفصل درس موږ ویلی دی. نن دویم آبجیکټ باندې خبرې کوو یا آبجیکټ فایل باندې چې هغې ته کیوري ویل کېږي. کیوري زمونږ په اکسس پروګرام کې د ټیبل څخه وروسته دویم آبجیکټ فایل چې دی کیوري دی. کیوري از د سیکنډ آبجیکټ فایل به ورته ولیکو. آبجیکټ فایل کیوري از د سیکنډ آبجیکټ فایل of ایم ایس اکسس. کیوري چې دی د ایم ایس اکسس دوم آبجیکټ فایل دی. Query is the second object file of MS Access which is used to operate on a table. د کیوري وظیفه او دنده چې ده هغه موږ سره دا ده چې په ټیبل باندې چې دی عملیه ترسره کوي. یعنې موږ داسې تعریف وکړ چې ټیبل کې موږ تاسې ډیټا ساتو د ډیټابیسونو او کیوري چې دی بیا په ټیبل باندې عملیه ترسره کوي، عملیه اجرا کوي. دا چې څه ډول عملیه اجرا کوي په دې به پریکټیکل کار کوو. اوس بری شو د کیوري ټایپس ته او شکلونو ته. ګورئ ټایپس آف کیوري. کیوري چې دی موږ سره په اکسس پروګرام کې پر دوه ډولو دی. یو ته چې دی ډیزاین کیوري ویل کېږي، ډیزاین کیوري، او دوهم نوې ته چې دی هغې ته SQL کیوري ویل کېږي. SQL کیوري. ډیزاین کیوري لکه څرنګه چې د نوم څخه معلومیږي ډیزاین کیوري چې دی موږ سره د کیوري ډیزاین ده او په ډیزاین کې موږ سره مرسته کوي. یعنې کیوري ډیزاین کې موږ تاسې یوازې د کیوري مربوط ډیزاین کولی شو. ولې دا هم بیا په دوه ډولو دی. یو ته چې دی ډسپلی کیوري ویل کېږي، ډسپلی کیوري، او دوهم ته چې د ډسپلی کیوري لکه سلیکټ کیوري. زه تاسو ته مثال درکوم. سلیکټ کیوري یعنې چې کله کیوري سلیکشن کوو موږ ته ډیټا سلیکټ کوي او ډسپلی موږ ته ښیي، یعنې بل کوم اکشن نه ترسره کوي، فقط ډسپلی موږ ته راکوي، سکرین یې موږ ته راښکاره کوي. نو دې ته ډسپلی کیوري ویل کېږي. او دوهم نوی چې ده هغه موږ سره اکشن کیوري دی. اکشن کیوري به دې ته ویل کېږي چې موږ سره اکشن ترسره کوي. لکه مثال به زه تاسو ته درکړم ډیلیټ موږ سره چې د اکشن کیوري دی ځکه یو عملیه موږ ته ترسره کوي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره اکشن کیوري شو. بل هم موږ سره SQL کیوري دی. اول خو د SQL دغه ابریویشن چې دی پر دې باید ځان پوه کړو چې دغه SQL چې دی د سټرکچر کیوري لنګویج په نوم باندې دی. سټرکچر کیوري structure query language. دا معنا ده structure query language SQL server. خو دغه SQL server به SQL موږ سره څه کار کوي. ګورئ SQL خو structure query language شو is used to create database. یعنې ټول ډیټابیسونه موږ تاسې په چیش کې SQL کې جوړو. SQL کې دا چې SQL خپله موږ سره د لنګویج هغه های کټګوري کې دی، پر دې هم باید ځان پوه کړو. موږ سره کمپیوټر چې دی ځان ته لنګویج لري. لنګویج
په اوایلو کې دغه لنګویج چې دی لو لنګویج استفاده کېده لو لنګویج وروسته بیا دې ته انکشاف ورکړل شو او دا میډل حالت ته راورسېده میډل لنګویج او اوس وخت کې چې دی های لنګویج ته رسېدلی دی صحیح دی های لنګویج یعنی پرمختګ ورته ورکړل شوی ده مخکې لو لنګویج و 01 په ترو باندې موږ ټول کار ترسره کوو بیا اسمبلي ته شو او بالاخره بیا کیوري ته شو او اسکویل ته شو دا اسکویل چې دی په های لیول لنګویج کې راځي های لیول لنګویج کې ځکه راځي دا لو لیول لنګویج و لیول به ورسره ولیکو لیول لو لیول لنګویج دا د میډل لیول لنګویج او دا هم های لیول لنګویج یعنی اوس وخت کې چې دی دغه د کمپیوټر ژبه چې پخوا لو لنګویج 01 کې و دا نو های لیول ته رسېدلی ده او ډېر کارونه چې پخوا په سختۍ په کمپیوټر کې ترسره کېده نن او د کوډینګ په ذریعه ترسره کېده نن په یو کلیک هغه کار ترسره کوو ځکه چې دغه خلکو په دغه بخش کې ډېر زحمت وویسته کار یې وکړو دې ته پرمختګ ورکړ خو په هر صورت زموږ اصلي موضوع او مقصد د نن ورځې د کلاس دا ده چې موږ په اکسس پروګرام کې چې یو ډیټابیس کریټینګ پروګرام دا یو ډیټابیسونه پکې جوړو په هغې کې موږ تر دې دمه پورې ټیبل ویلی او ټیبل مو خلاص کړی او ټیبل مو داسې تعریف کړی او چې ټیبل از د سورس بیس اور ډیټا کیپر اف ا ډیټابیس یعنې په ډیټابیس کې ټیبلونه ځکه جوړو تر څو هغې کې موږ تاسې خپل ډیټا حفظ کړو او ویې ساتو او دا چې ټیبل څه ډول ریلیشنشپ لینک کولی شو څو ډوله ریلیشنشپ لرو دا مو مکمل بحث کړی په تېرو درسونو کې اوسنی درس زموږ کیوري دی کیوري چې دی د سیکنډ آبجیکټ فایل اف امیج اکسس ده او اټس یوز ټو اپریټ آن ا ټیبل د دې کیوري وظیفه دا ده چې په ټیبل کې عملیې ترسره کوي ټیبل موږ ته ډیټا ساتي بیا په دغه ټیبلونو باندې او په دغه ډیټا باندې چې کوم عملیې موږ ترسره کوو نو هغه د کیوري په ترو باندې ترسره کولی شو کیوري په دوه ډولو باندې ده ډیزاین کیوري دی او اسکویل کیوري دی ډیزاین کیوري چې دی بیا د ټیبل ډیزاین په مربوط باندې موږ سره کار کوي او په دوه ډولو باندې دی ډسپلی کیوري دی مثال سلیکټ کیوري سلیکټ کیوري چې موږ کله ترسره کوو موږ د ډسپلی راکوي نور څه نه کېږي نو دې ته ډسپلی کیوري ویل کېږي اکشن کیوري دی لکه ډیلیټ که چېرته موږ په کیوري کې ډیلیټ ترسره کوو خو دا اکشن ده که نه عملیه ترسره کېږي نو دې ته اکشن کیوري ویل کېږي یعنې ډیزاین کیوري په دغه دوه برخو ویشل شوی ده سکویل کیوري ما تاسو ویل چې سکویل ابریویژن د مخفف دی د سټرکچر کیوري لنګویج په نوم باندې او سکویل موږ تاسو فقط د دې لپاره استعمالوو دلته غلطي کړې is used to create database د ډیټابیس د کریشن لپاره ایجاد لپاره موږ تاسو سکویل یعنی د سټرکچر لنګویج اف کمپیوټر استعمالو تر څو ډیټابیس جوړ کړو خو البته د کوډینګ د خپل کې اکسس کوډینګ خپل کې فقط فیلډونه موږ ورته مشخص کوو په اکسس کې د کمپیوټر لنګویج ما تاسو ویل چې د سکویل مربوط ده په خو وخت کې چې د کمپیوټر ابتدایي حالت کې لو لیول لنګویج استعمالېده چې 01 په دې شکل باندې موږ یوز کولو بیا دا میډل حالت ته ورسېده یعنی اسمبلي ته ورسېده اسمبلي ته چې کله ورسېده د هغې څخه وروسته بیا هم پې خلکو کار وکړه اسمبلي ته ورسېده اوس وخت کې چې دی د های لیول لنګویج ته رسېدلی دی چې دغه سکویل په های لیول کې راځي ځکه دلته موږ فیلډونه مشخص کوو نور کار خپله کوډینګ موږ سره خپله کمپیوټر ترسره کوي او له هغې څخه علاوه های لیول لنګویج ته موږ کولی شو مختلف اپلیکیشنونه حتی پکې جوړ کړو او همدا ډول مختلف ډیټابیسونه پکې جوړ کړو نو د نن دپاره زموږ همدغومره درس بس ده فقط تاسې ټیبل وپېژنئ کیوري وپېژنئ ټایپ آف کیوري او سکویل وپېژنئ او لنګویج دا مسایل چې دغه مسایل همغه د کیوري مربوط بیسیکس دي او اساسات دي دا چې ځکه انشاءالله سبا به پریکټیکل ټیبل جوړوو او دا ټیبل څخه وروسته بیا څنګه موږ کیوریانې جوړولی شو په کیوریانو کې موږ څه ډول ایډیټ کولی شو او په هغې کې نور څه ډول اپریشنز موږ تاسې کولی شو چې ترسره کړو په هغې باندې به پریکټیکل کار وکړو